هغه زما لور صالحه ده. کله چې هغه نړۍ ته راغله ډېره وړه وه. نامه خو ده ډېره ښایسته ده. انشاءالله په خپل درسونو کې به هم ډېره ښه وځلېږي. دا مې خورزه ګلفیدان ده. ډېره راته ګرانه ده. ما سره امانت ده. د صالحې په څېر ورسره مینه لرم، خو ډېره یوه ارامه نجلۍ ده. زه یې ډېر کم غږ اورم. ډېر وخت د خپلو خیالاتو په نړۍ کې اوسي. نه پوهېږم عبدالحمید سره به څنګه مخته لاړ شي. په هرې موضوع کې ستونزه جوړوي. موسیقي یې ډېره زیاته خوښیږي، خو په دې وروستیو کې هېڅ خوشحاله نه ښکاري. مور یې ډېر وخت کېږي چې پدرینا کې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه بېرته راځي او که نه. دا هم تر ټولو وړکی دی. نه پلارجانه زه لوی شوی یم. پوهېږم چې لوی شوی یې زویه. زه له دې حالت نه ډېره حیرانه شوم. تاسې ډېر خپلو ماشومانو ته پام کوئ. ولې باید حیرانه شي؟ یوازې تاسو غربیان کولی شئ خپل اولادونو ته پام وساتئ. زما هدف دا نه و سلطانه. ټول زما د زړه سرونه دي. زما په نام دومره ناز ورکول بس دي. وخت رسېدلی دی چې درسونه مو شروع کړئ. کولی شئ کښېنئ نجونو. زه لومړی خپل ځان در پېژنم. زما نوم سنان دی. په لومړي کې به د ریزانس فرانک له قانون سره به پیل وکړو. سمه ده؟ نو لومړی به خپل نوم ولیکو. جو ما پل سنان. جو m'appelle سنان.